رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمایل: ای علی، مخکې له دې چې خپلې بسترې ته ولاړ سې دغه 5 کارونه ترسره کړه. 4,000 دیناره صدقه ورکړه، بیا ویده سه. قرآن مکمل ختم کړه، بیا ویده سه. د جنت بیه ادا کړه، بیا ویده سه. 2 خوابدې مرور کسان سره پخلا کړه، بیا ویده سه. او یو حج وکړه، بیا ویده سه. حضرت علی کرم الله وجهه ورڅخه وپوښتل: ای د خدای رسوله صلی الله علیه وسلم، دا کارونه خو زما په وس پوره نه دي، زه به څنګه دا ټول کارونه وکړای شم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: 4 واره سورة فاتحه یعنی الحمدلله ویل داسې دی لکه 4,000 دیناره صدقه چې ورکړې. 3 واره سورة اخلاص یعنی قل هو الله ویل داسې ده لکه پوره قرآن چې ختم کړې. 3 واره په یو بل روایت کې 10 واره درود ویل داسې دی لکه د جنت بیه چې ادا کړې. 10 واره استغفر الله یا بل هر استغفار ویل داسې دی لکه 2 خوابدې کسان چې سره پخلا کړي. 4 واره د درېیمې کلمې یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله ویل داسې دی لکه یو حج چې وکړي. حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل: ای د الله رسوله، زه به هم سر لننه خپل بستر ته د تللو څخه مخکې دا ټول کارونه کوم. هو، ذکر او تسبیح د الله تعالی په دربار کې یو ډول ګدایي ده چې هر مسلمان ورته اړ دی، څوک ډیر او څوک لږ. دا چې حضرت علی کرم الله وجهه غوندې یو ثابت قدمه مؤمن به ذکر او تسبیح کول، نو موږ او تاسو به څومره ورته اړ یو. هیله ده چې د رحمت روانه لسیزه ضایع نه کړو او مسلسل د الله جل جلاله ذکر، تسبیحات او ثنا ووایو.